السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا د خپل پیج د خپلې پاڼې باچا سپیشل نه. کتونکو دا ټیم موجود یم د سوات په ګلورینه ښایسته سیمه کې د بحرین نه لږ بره چې لږ راشئ نو کیدام پارک ورته ویلی شي. ولاړ یو په کیدام پارک کې. پارک بره دی خو چونکې موږ د سیند د غاړه هواګانې زبردستې دي نو دلته راغلو د ملګرو په غوښتنه باندې. زموږ سره ډېر ګران ملګری ولاړ دی غوث خان، تاسو ټول به یې پېژنئ. بیا د هغه ډېر ګران ملګری دی امیر صاحب، سره به هم خبرې اترې کوو چې دې ځای ته په پیله ځل راغلي دی، د ځای نه وړاندې راغلي دي که دې نه مخکې. دا ځای به څنګه ولګېد؟ موسم ډېر زیات زبردست دی. بیا په زموږ په ملګرو کې زموږ سره خانجي دی، عثمان هم دی راسره. نو ټول نه اول راځو د غوث خان تاثرات اخلو چې یاره غوث خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام، ډیره مننه باچا، ستا د فیج د ملګرو او ستا د کتونکو ډیره مننه. ښه د آباد اوسئ. غوث خان دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی نن سبا؟ الحمدلله ډېر ښکلی. دا راته ووایه غوث خان راغلو کیدام پارک ته، ډېر زیات مشهور پارک دی، ما واورېدو تقریبا. نو ډېر سیلانیان راځي دلته کې سټې کوي، مطلب دمه کوي او بیا د خپل وخت چې کوم دی دلته کې لږ ټیم دې پارک ته ورکوي او دا ځای انجوی کوي، مطلب خوندونه مزې تخلي، هواګانې دي. څه تاثرات لري یاره دلته کې رالې زړه دې څه وایي دا ځای څنګه دی؟ باچا تا ته پته ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې د کرونا وبا چلیږي، چونکې ګاډې ماډې بند دي. نه موږ هم پخپله د دې ځای نه لږ کته مدین علاقه ورته وایي، د هغې رهایش پذیر یو. نو موږ چې یو دلته کې رالو دا ځای والله موږ ته پخپله باندې ډېر ښکلی ښکاري، موسم هم ښه دی، سیند دی تاسو ته مخامخ پته لګي. نو هر یو سړی راځي د دې ځای انجوای کوي، دا ډېر یو مشهور پارک دی، انجوای کوي او د دې ځای نه چې دی بیا کالام طرف ته او یا خپل کورونو طرف ته ورځي. ډېره مننه غوث خان. کتونکو بل ملګري خواله راځو، عثمان سره خبرې کوو چې عثمان څه وایي. عثمان دا راته ووایه دې ځای ته چې د وړاندې راغلی که اوس چېرته راغلی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ځای ته په پیله ځل رالو. دا راته عثمان دا ځای در باندې څنګه ولګي؟ ځای ډېر سپیشل ځای دی، مزدار. دا راته ووایه کومو ملګرو چې دا ځای نه لیدلی هغو ته به څه ویل غواړي؟ هغو ته هم چې خامخا راشئ دې ځای ته، ځکه ډېر ښکلی ځای دی. کتونکو خبرې به ډېرې نه کوو، خانجي له راځو، خانجي سره یو څو خبرې اترې کوو. خانجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه خانجي دې ځای ته چې د وړاندې راغلی که چې دا پیله ځل دی؟ ډېر یو پیله راغلی یم خو روډ کشه و، خراب و او ډېر په تکلیف سره راغلی وو. او اوس الحمدلله موږ په ډېر ښکلي انداز سره رالو، روډ جوړ شوی دی او دا ځای موږ ولید. نو لکه دلته ډېر سیلانیان قطې نه هم راغلي. د کرونا وایرس په دې دغه باندې لکه زیات خلک دلته زیات هغه رش نشته او د هغې بیا هم خلک راغلي او هغه ناست دي په دې کیدام پارک کې دي، یو ځای او بل ځای ناست دي. کتونکو ته به زه بله خوشخبري په دې ویډیو په دوران کې واورم چې د کالام روډ چې مخکې څنګه و چې یاره په 4-5 غنټو کې به گاډه تو. نو انشاءالله چې اوس څوک کوشش کوي کالام ته ځي نو یو نیمه غنټه حد نه حد چې وشي نو انشاءالله په باندې یو غنټه کې به تاسو کالام ته رسئ. بالکل روډ بالکل داسې دی لکه څنګه چې موټر وي. امیر صاحب له راځو، امیر صاحب سره څو خبرې کوو چې دې ځای ته راغلی څه محسوس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایه امیر صاحب چې یاره دا ځای در باندې څنګه ولګېد؟ هواګانې دي دې ځای ته چې د په وړاندې راغلی وایي که نه چې دا اولنی ځل؟ دا پیله ځل دی چې دې ځای ته راغلي وو. دا ځای خو ډېر ښکلی لوکیشن دی، ډېر ښکلې سیندري ده او ډېر موسم هم ډېر برابر دی جي. دا راته ووایه ډېر ملګري به کالام ته راغلي خو چونکې دې ځای کې به سټې نه کړی، دا ځای به یې نه یې کتلی. هغه ملګرو ته به څه پیغام ورکول غواړئ چې یاره دې ځای ته راشي که نه؟ هغه ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې کله د کرونا دا وبا ختمه شي نو دې ځای ته دې یو ځلې خامخا چکر راولګېږي. ډېره مننه امیر صاحب. کتونکو تاسو واورئ زموږ د ملګرو د غوث خان د امیر صاحب خبرې. تر دې د مورګ خپل کوربار باچا ته اجازه په لوی علم سپارم. د لوی الله په امان.